زه نو نور صبر نه لرم، نشم خصوصا حدید مباسه تر څه وخت مې راغونډه باسم؟ دا خلک کلی څه دي، وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به په ټولنه کې د ماشومانو د منزوي کېدو لاملونو په اړه بحث ولرو. ګرانو ملګرو، د تبصرې او خبرو اترو برخې ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې خپرونې میلمه صدیقه نظري ارواپوهه ده. زموږ سره په استودیو کې ده. نن به د خپرونې د موضوع په اړه بحث کوو. نظري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. مننه تاسو دعوت نه. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره مننه نظري صاحب. راځو خپرونه په دې باندې پیلوو چې ولې ځینې ماشومان په کور یا ټولنه کې منزوي کیږي. مهرباني. منزوي کېدل خو ډیر علتونه لري او همدا علتونه یې دا دي چې په کور کې له خپل ماشومان څخه هغه والدین مثلا دا کارونه چې کور کې کوي مشوره نه اخلي، د هغوی نظر نه اخلي. کور کې که مثلا لویان خبرې کوي او یو ماشوم هم غواړي چې خپل نظر هغه مورد کې ابراز کړي، هغوی ته وایي تاسې مثلا کوچني یاست یا ماشومان یاست یا په دې موضوعات نه پوهیږئ، مثلا د انتخاب حق نه ورکوي، کور کې ورته شخصیت نه ورکوي، مثلا حقیروي په بعضې مسایلو کې چې مثلا کوچنی یې نه پوهیږي، لویان مقابل کې داسې خبرې مه کوه، داسې خبرې وکړه. دا ټول د هغو په شخصیت کې تاثیر کوي. هغوی فکر کوي چې موږ د اجتماع اضافي وګړي یو، دا حق نه لرو چې موضوع باندې ابراز د نظر وکړو، مثلا حق انتخاب نه لرو چې یو څه خپل ځان ته یا خپل فامیل ته یا خپل کور ته انتخاب کو. دا ټول هغه عوامل دي چې یو ماشوم منزوي کوي او هغه نه غواړي چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې په مسایلو کې ګډون وکړي. ډیره مننه. په ټولنه کې د ماشومانو د انزوا لاملونه کوم دي او کوم لاملونه دي چې د ماشومانو د انزوا، یوازیتوب او له ټولنې د لرېوالي یا تېښتې لامل کیږي؟ علتونه خو ډیر دي. مثلا ډیر ستونزمن وي چې وپوهیږي چې کوم عامل باعث شو چې مثلا داسې یو عکس العمل د ماشوم وښیي. خو بیا هم هغه عمده عوامل چې له ټولنې نه تښتي او نه غواړي په ټولنه کې اشتراک وکړي دا دي چې په ماشومتوب کې هغه والدین اجازه نه ورکوي چې مثلا له کور نه د باندې وځي، له خپلو همزولو سره ساتیري وکړي، لوبې وکړي، مثلا خپلې ستونزې هغو سره مطرح کړي، خپل فامیل سره مطرح کړي. په اجتماع کې مثلا که یو کار کېږي نور ماشومان اشتراک کوي، دا یې ګوري، مثلا مور پلار چې چون اجازه نه ورکوي نسی کولی چې ګډون وکړي، دا هم د هغه د لرېتوب سبب ګرځي او څوکه دا ذهن نشین کیږي ورته چې زه مثلا نسم کولی داسې عمل چې هغوی اجرا کوي زه یې وکړم. په وجود د دې چې مثلا یو 8 کلن یا 9 کلن هلک له نجلۍ دا هم ده هغه هم ده، ده ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغو سره لوبې وکړي، مثلا هغه فعالیتونه چې د هغوی زده دي چون د نه دی کړي، د په خپل ځان باور نه لري مثلا زه هغه فعالیتونه انجامولی سم، نو دا څوکه ورته ذهن نشین کېږي چې زه مثلا یو ناتوان شخص یم او په خپل نفس اعتماد نه لري، منزوي کېږي. نظري صاحب، یوې بلې پوښتنې ته راځم که چېرته تاسو دا مشخص کړئ، آیا له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه د ماشومانو د انزوا لامل کېدای شي او که نه؟
البته سي د انزوال عمل کېدای سي ځکه ماشوم سي له داسې حادثې سره مخامخ سي نور نسي کولای سي په خپل کور کې په خپل ورونو خویندو سره نسي مثلا یو اتاق کې کېناستی له هغوی سره خبرې کولای لا په یو موضوع باندې خپل نظر ابرازولای دا نسي کولای نور بیخي غواړي سي یو اتاق کې تناو اوسي د خلکو خبرې بد پې لګي نه غواړي سي چا سره بس غواړي سي تناوي نور هیڅ فعالیت له خپل ځانه نه ښیي. ډیره مننه یو ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله که چیرته میندې او پلرونه له داسې یو ماشوم سره مخامخ شي چې هغه قرباني شوی وي دوی نه څنګه حمایت یا ملاتړ وکړي؟ دا خو وختګیر ده مثلا ډیره موده به په کار وي سي بیرته هغه که ماشوم که نجلۍ وي او که هلک وي بیرته په خپل مثلا هغه قبلي حالت کې راسي خو بیا هم میندې او پلرونه مخصوصا میندې چون ډیرې دلسوزې دي او مهربانه دي کولی سي مثلا تر پخوا نه ډیر شفقت ورته وښیي مثلا که کوچنی وي هغه بازیچې هغه کتابونه سي د پخوا خوښ وو مثلا او ویلې سي ماتې را واخلي که د لوستلو توانایي ولري مثلا د قصې کتابونه د جالب عکسونه سوي د ورته واخلي مصروفي کی او کوښښ وکړي سي څوکه هغه حادثه په د بیان کی. لومړی خو نه باید د کومه حادثه سي په کوچني راځي نه باید له ټولو سره شریکه سي. لومړی خو باید دا څونه سي کېږي پټ وساتل سي ځکه داسې بیا د موږ نسو کولی د خلکو خولې وتړو مثلا ټول پوه کو مثلا موږ که په یوه موضوع یو نفر نسو پوهولی څنګه کولی سي ټول همسایهګان ماشومان مخصوصا وپوهوو هغوی خو نه پوهېږي مثلا د ما خبره په ده څونه بد تاثیر کوي د خو یوه حادثه سپرې کړې ده موږ کولی سو چې اول خو هغه حادثه پټه وساتو په خپل مثلا مور او پلار او دغه فرد مثلا خبر وي بس او که بیا دا حادثه له نورو سره شریکېږي او ټول خبرېږي موږ باید خپل مثلا 100% حمایت لدی ماشوم نه اعلان کو موږ له تاسو سره یو د خلکو خبرې مهمه نه دي ته باید خپل شخصیت بیرته جوړ کې د تا ټول ژوند مثلا دغه حادثه نه ده ته کولی سي بیرته خپل ځان جوړ کې ته ښه کېږې ته داسې نه پاته کېږې هغه ته باید امید ورکو خپل حمایت ورڅخه اعلان کو او کوښښ وکړو چې له داسې شخصیتونو سره مثلا د باندې همسایهګانو سره ارتباط کم کو چې څوکه مثلا د هغوی هم هیر سي او که دغه ونه ویني او ورته ووایي چې د هغو خبرو مقابل کې بې تفاوت اوسه جدي مه ګڼه. او یو بله پوښتنه هم نظري صاحب دا ده چې په همسایهګانو یا ګاونډیانو کې داسې خلک هم شته دي چې د همغه قرباني ماشوم نه حمایت نه کوي یا ورته همدغه پیښه تل یادوي دغه کسانو په وړاندې باید پلرونه او میندې څنګه ودرېږي څنګه د نورو نه کومک وغواړي او هغه کسان چې پوهېږي په دې برخه کې څنګه د داسې والدینو یا میندو او پلرونو سره دوی مرسته وکړي؟ لومړی خو والدین باید مثلا هغو کسانو سره ارتباط ونیسي چې پوهېږي چې د ماشوم سره مرسته کولی سي مخکې له دې نه سي روانشناس ته مثلا لاړ سي مثلا په کورنیو کې داسې اشخاص شته چې دغه تجربې لري او مثلا نورو ته کومک کړی دی هغه ښه سوي دي داسې اشخاص په خپل کورنۍ کې اول پیدا کی چې وکولای سي دې ته مشورې وکړي او د خپل ماشوم سره مرسته وکړي ورسره کومک وکړي او وروسته له دې روانشناسانو سره اړیکې ونیسي دینه مشوره وغواړي که مشوره ضروري مشوره ورسره وکړي او که کومه دوا وي چې له دې سره کومک وکړي چې د ښه والي لپاره هغه دوا ورته واخلي ټول کولی سي چې دا مشکل حل کړي. نظري صاحب له تاسو نه ډیره مننه چې خپرونې ته راغلی او خپل نظریات مو له موږ او اورېدونکو سره شریک کړل. مننه له تاسو نه ژوندي اوسئ. میندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو کله چې څوک له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخلي دا مسله نه یوازې دا چې قرباني شوی ماشوم ځوروي بلکې پر میندو او پلرونو او د کور پر نورو غړو باندې هم ډېرې سختې رواني اغیزې لري. هغه ماشوم چې د بچه بازانو قرباني شوی وي په کور او ټولنه کې تل د منزوي کېدو په حالت کې وي او له ټولو څخه د ډار احساس لري او همدارنګه له کور څخه بیرون وتلو او یا له ټولنې سره د جوړجاړي په برخه کې ډېره لیوالتیا نه ښیي ځکه چې دا ډول ماشومان د خفګان، ډار او بې باورۍ حالت کې واقع کیږي
او له ځان څخه خاصې اندېښنې او اضطراب ښیي، نو له دې کبله په داسې شرایطو کې د میندو او پلرونو یو له مهمو مسؤلیتونو څخه دا دی چې له یو ارواپوه ډاکټر څخه مرسته وغواړي، ترڅو میندې او پلرونه د ارواپوه ډاکټر مشورو او مرستو په پام کې نیولو سره وکولای شي چې قرباني شوی ماشوم له منځوي کېدو څخه راوباسي او عادي ژوند ته یې بیرته راوګرځوي. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې ونې خپرونه په ټولنه کې د ماشومانو د منزوي کېدو لاملونو په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه کوو. تر بیا مو په بخښونکي الله سپارو. ښه وخت ولرئ او ښې چارې.